السلام علیکم. نن زموږ سره سیشن 2 دی. په سیشن 2 کې به موږ لس نوي الفاظ زده کوو، څنګه چې موږ په سیشن 1 کې زده کړل دي. نو راځئ د دې لس وړو اول موږ تلفظ وکړو، یعنی پرونانسیشن یې وکړو. ایگو، ایگو، ایگو سنټریک، ایگو سنټریک، ایگو مینیاکل، ایگو مینیاکل، altruism, altruism, altruistic, altruistic, alter, altercation, altercation, alter, alter, alteration, alteration, alternate, alternate, alternative, alternative. وس راځي زموږ سره روټس ورډز دي، هغه نن زموږ سره دوه روټس ورډ دي. اولنې ده مینیا، مینیا، مینیا ټکي چې کله تاسو ته راشي تاسو به څه مطلب ولئ؟ میډنس، یعنی لیونتوب. مینیا څه ته وایي؟ لیونتوب. الټر، د الټر زموږ سره دوه معنی دي، یو چینج یعنی بدلون، او بل دی ادر، دوسره یا موږ په پښتو کې ویلی شو نور. د دې موږ سره دوه معنی دي. ایګو، ایګو موږ په فرست سیشن کې هم ډسکس کړی و چې دا څه ته وایي؟ آی ته وایي یا سیلف ته وایي، ځه. ایګو څه ته وایي؟ ځه. اوس راځئ زموږ سره ورډ دی ایګو سنټریک. ایګو موږ ته پته ولګېد چې دا ایګو څه ته وایي؟ ایګو ځه، او سنټریک یعنی سیلف سنټر، سیلف سنټر. او دا ایګو سنټریک چې دی دا د ایګوټیسټ هایست فارم دی. اوس راځئ چې په پښتو کې موږ په ځان پوه کړو چې ایګو سنټریک څه مطلب. ایګو سنټریک دا هغه کس ته وایي یا هغه کسانو ته وایي چې هغه صرف د ځان په باره کې سوچ کوي او د خپل خواهشات په باره کې سوچ کوي. دې ته څه وایي؟ ایګو سنټریک. Someone who is egocentric thinks only of themselves and their own wants یا their own desire. هغه کسان ایګوسنټریک دي چې صرف د ځان په باره کې سوچ کوي، د خپل خیالات په باره کې سوچ کوي او بل چاله امپورټنس نه ورکوي، صرف ځان په باره کې سوچ کوي چې زه یم، صرف زه یم، نوره پروا یې نه وي. بل ورډ دی زموږ سره ایګو مینیاکل. څنګه چې موږ پورته وویله چې مینیا څه مطلب دی؟ میډنس، لیونتوب. او ایګو څه مطلب دی؟ آی سیلف. څه مطلب؟ دا هغه کسان ته وایي چې هغه ایکسټریملی سیلفش وي. ایکسټریم سیلفش مطلب چې ډېر زیات خودغرض وي او سیلف سنټر وي، د خپل خواهشات په باره کې، د خپل وانټس په باره کې. لیوني چې څه دې وغواړي که نه، نو هغه دې اصیلی که هغه په لیګلي او که ایلیګلي د مورالټي د دې دومره خیال هم نه ساتي، ځکه چې دا ایکسټریم سیلفش وي، صرف په هر څه کې ځان ځان یادوي. ته څه وایي؟ ایګومینیاکل، چې ځان په باره کې یو کس هم لیونی وي. اوس زموږ سره بل ورډ دی الټرویزم. الټرویسټ دا موږ مخکې په اولني سیشن کې هم ویلی، یو امپورټنس پوینټ ورته درښیمه. کله چې ایزم راشي، لایک تاسو به ډېر ټکي دغه شان اورېدلی ایزم په باره کې، لایک کیپیټالیزم، سوشلیزم، دغه شان دي کمونیزم، دغه شان ایزم ډېر ښه ټکي به مو اورېدلي. کله چې ایزم راشي دا څه ته وایي؟ دا یو فلسفه، دا به فلسفه د یو فینومینا به فلسفه وي، دا به یو ایډیالوجي، دا به یو نظریه وي چې هغه خلک څه کوي؟ فالو کوي یا د هغې د لاندې ژوند تېروي. دې ته څه وایي؟ دې ته ایزم دغې ته وایي. اوس زموږ سره ټکی راغلی الټرویزم. الټرویزم دا فلسفه ده، دا
نظریه ده د څه هغه نظریه ده چې په کوم کې خلک د نورو خلکو مدد کوي، هغه که معاشي مدد کوي، که هغه نور اسپیکټ باندې د خلکو مدد کوي، دې ته څه وایي الټرویزم. راځئ چې په انګلیش کې موږ د دې ډیفینیشن وکړو چې د دې څه مطلب دی. philosophy of helping others دا څه دی؟ دا فلسفه ده چې خلک څه کوي؟ د نورو مدد کوي. feelings and behavior that show a desire to help other people and lack of selfishness. دا چې دی د دوی دا فیلینګز چې دی، د دوی احساسات چې دي، د دوی دا رویې چې ده، دا داسې جوړې چې دوی غواړي چې د خلکو مدد وکړي، خلکو له څه وکړو؟ په فاینانشل مدد وکړو، خلکو په ایجوکیشن کې سپورټ کړو، په هر اسپیکټ کې دوی وایي چې یاره نور انسانان مخکې کړو. د دوی چې دی د دوی دا فلسفه ده. او دوی چې دی دوی سلفشنس پکې نه وي، ډېر زیات کمې پکې، ځکه چې په ایګومینیاکل کې سلفشي او په دې کې نه وي. دا د نورو زیات خیال ساتي، د ځان هم ساتي خو د نورو ډېر زیات خیال ساتي. دې ته څه وایي؟ الټرویزم. وس الټرویسټک دا زموږ سره ایجکټیو دی. الټرویسټک هغه کس ته وایي چې هغه صحیح انټرسټډ دی د خلکو په فلاح او بهبود په کارونو کې څه انټرسټډ دي، یعنی د خلکو په مدد کې صحیح هغه انټرسټډ دي، هغه خوښ وي. دې ته څه وایي؟ الټرویسټک. دا څه ته وایي؟ a person who help others. هغه کس چې هغه د نورو مدد کوي، دې ته څه وایي؟ الټرویسټک. زموږ سره بل ورډ دی الټرکیشن. الټرکیشن موږ ورته دوه مینینګ اخیستي، یو سره یو خو چینج ته یو ادرس. نو دلته څه موږ سره په ادرس یعنی د دوو کسانو بحث ته وایي، د دوو کسانو ډیبیټ ته وایي. الټرکیشن موږ په پښتو کې ویلی شو چې دا څه ته وایي؟ مناظرې ته وایي. کله چې یو دوه کسان څه کوي؟ هغه مناظره کوي، ډسکشن کوي، ډیبیټ کوي په یو موضوع باندې. نو په موضوع کې دا دوی مخکې ځي، نو دې کې ډس اګریمنټ راشي، نو وربلې فایټ ته پکې خبره وځي، د خولې جګړې ته پکې وځي. دې تصویر کې تاسو لیدلی شئ نه، فار ایگزامپل موږ به وایو چې د یو طرف ته نونلیک دي دا دوه، او دا چې دی دا پی ټي آی والا دي، بحث یې شروع کړی دی، نو په دې کې څه دي؟ ګرم شوي دي. نو الټرکیشن دغې ته وایي، مناظرې ته وایي. وربل فایټ ورته هم وایي، یعنې د خولې جګړه. بل دی زموږ سره الټر، پورته چې موږ سره وویل چې دا الټر زموږ سره دوه معنی دي. چینج دلته به موږ سم مینینګ والو، نو موږ داسې لګولی ټو الټر somebody یا something، چا کې چینج راوسته او په something یا په شیزونو کې چینج راوسته، دې ته څه وایي؟ الټر. نه ټو الټر یعنی چینج. بل زموږ سره ټکی دی الټریشن. دلته هم د دې چینج مطلب دی نه، الټر چینج، ریشن الټریشن یعنی بدلون. راځئ چې د دې دا ډیفینیشن وکړو، بیا په پښتو کې به بحث وکړو. a change to something that makes it different. په پښتو کې دا مطلب فار ایگزامپل یو منصوبه تا سازه کړې، منصوبه، او بیا ته غواړې چې دا دې کې چینجز وکړې، په دې کې موډیفیکیشن وکړې، چینجز پکې وکړې، دې څه وایي؟ ته پکې الټریشن وکړې. مطلب دا چې یو فلان تا ساز کړی دی، په هغه کې کوم چینجز ته وکړې، دې ته به څه وایي؟ الټریشن دې ته وایي، یعنی چینج، صرف بدلون. اوس زموږ سره بل ټکی دی چې الټرنیټ. الټرنیټ دا به لږ ډسکس کوو، یا ځکه چې په دې دا دواړه یو شان دي.
الټرنیټ څه ته وایي؟ یعنی ریپلیسمنٹ، یعنی to take one یا skip one. It's د دې پښتو کې مطلب دا فار ایگزامپل په یو کمپنی کې یو کس کار کوي او هغې ته څه ایمرجنسي راله او هغه کار پرېږدي او کور ته لاړ شي او منیجر ته ووایي چې زه دا کار به سبا وکړم ځکه چې ما ته ایمرجنسي ده او زه ځمه. دا سبا یې چې وکړي دې ته څه وایي؟ الټرنیټ. ځکه چې دې دا کار سبا ته پرېښودو دا وایي چې زه به دا کار څه وکړم؟ دا به زه سبا وکړم. نو الټرنیټ مطلب دا یو کار یا مخکې کول یا وروسته کول. دې ته څه وایي؟ الټرنیټ. یعنی ریپلیسمنٹ اف ایونټس یا اکشن. د ایونټس مخکې کول یا وروسته کول او یا یو ایونټ وروسته کول یا مخکې کول. دې څه وایي؟ الټرنیټ. اوس زموږ سره دی الټرنیټیو، ادر آپشن، یعنې موږ چې وایو متبادل. الټرنیټیو متبادل ته وایي. فار ایگزامپل موږ به ایگزامپل ورکړو موټر وی کلوزډ. موټر وی صاحب بند شو، یا وزیر اعظم را روان دی یا بل پولیټیکل لیډر را روان دی. نو موټر وی کلوزډ، موټر وی بند شو. پلیز یوز ان الټرنیټیو روډ. نو موږ ګاډي والو ته ویلی شو څه الټرنیټیو روډ یوز کا، متبادل راسته څه کې دا استعمال کا. دې څه الټرنیټیو یعنی متبادل. دا و زموږ سره 10 ورډ. امید ساتم چې تاسو به زده کړي. که بیا هم پکې څه کنفیوژن وي کمنټس کولی شئ، انشاءالله زه به انسر در کوم. او دا چینل اوسه سبسکرایب کړئ. تھینک یو.